په دې شاعرانو کې یو شاعر تیر شوی دی کنه اختر شیرانی نومې دی هغه اکثر داسې شاعری کړې ده د اردو په دې کتابونو کې هغه د اشعار موجود دي چې همیشه نشک مجازي او موږ ته اکثر استادانو وی په فرست ایئر او سیکنډ ایئر کې چې د لکه ډیر زیات عشق مجازي کې مبتلا او ډیر زیات جنکو سره او دې سره مینا کړي وا خو یو چې کوم وا مشهور شوی نو هغه نوم او چې هغه سلمہ او هغه سره ډیر زیات اشعار ویلي او ډیر زیات اشعار مشهور شوی مو هغه په حق کې او د ډیر زیات شراب سکل ډیر زیات شراب بیسکل او اکثر به داسې شو په شراب په نشه کې چې بالکل بیا په ځان نه پوهېدو او کله وې د مرګ چې کوم دی زموږ استادانو به وي چې د مرګ چې کوم دی دام د زیاتو شرابو د سکلو د وجې نه شوی نو وی کله چې دی مړ شو نو د جنازه چې کله روانه وه زموږ استاد به موږ ته خبره کوله نو یو ځای کې کسانو وی چې دا کټې لږ کېدی د جنازه لږه کېدی څوک یې لیدل غواړي وی چې په نقاب کې یو جینۍ راله او بس دی یې ولیده او چې کله یې ولیده بس وی په خپله مخه باندې لاړه نو چونکې وی د ده په جنازه کې ادیبان هم موجود وو شعرا پکې هم موجود وو شاعران پکې هم ډېر وو نو هغې وی د خپل ذهن نه دا خبره وکړه چې دا کومه جینۍ چې راغله نو دا سلما وه چې کوم کې اخره کې به د هغې په باره کې په عشق کې ډېر زیات شعرونه وي نو دا هغه وه نو به هر حال خبره خلاصه دا ده چې دی یو پیره په یو هوټل کې یا یو ځای کې ناستو نو دا کم چې دا کمیونست غونډې هلکان اکثر په یونیورسټو کې کالجونو کې نو داسې کمیونست غونډې هلکان وو هغوی وله خواله راغله نو بس هغوی چونکې هغوی ته خو پته وه چې دی د شرابو ډېر زیات شوقین دی نو شراب یې وله راوغوښتل بس ګیلاس به یې ورته ډکه او بوتلې به یې راغوښتې او ښه ډېر شراب یې پرې وڅښل هغوی ته چې کله پته ولګېده چې اختر شیراني چې کوم دی نو دې وخت کې اوس دی ډیر زیات په نشه کې شو او ډیر زیات په دې نشه کې مست شو نو څه چلې وکړم چې یو شعر به ورته یادو د هغه وخت مشهور شعرا یا د هغه نه چې څونه مخکې شاعران تیر شوي هغه ورته یو یادو چې یاره د دې شاعر په باره کې ستا څه خیال دی او د دې شاعر په باره کې ته څه وایې لکه حتی چې هغه ټایم سره ورته مرزا غالب یاد کړ نو مرزا غالب چې کوم دی نو هغه هم وایي مړه داسې شاعر دی او د ده خو داسې چل دی دا د ده په شان خو د ده نه خو زه ښه شاعري لیکم او زما شاعرۍ کې او د ده په شاعرۍ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی یو کله به ورته یو شاعر یادو حتی چې د څه شاعرانو په باره کې خو دا هم ووایي چې مړه د ده نه خو زما شاګردان هم ښه دي چې هغوی ته کله پته ولګېده چې دې دومره په دې نشه کې اوس مست دی که نه او په نشه ده باندې چړو شوې ده دې وخت کې بالکل دې څوک هم نه مني که د چا نوم ورته اخلي هغه پسې بد ردم وایي او هغه چې کوم دی نو باقاعده داسې سپکېږي داسې سپکه چې بالکل سپکه بڼېږي بس دې کې یو کمونست شو نو هغه ته پته ولګېده چې اوس خدا موقع ده چې څومره خلک وو هغه ټایم ادیبانو شاعرانو ټول یې ورته یاد کړه او دو پسې ښې بدې ردي ووې اخره کې کمونست ورته وایي چې ستا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه خیال دی بس چې کله ورته دا ووایي که نه مکمل په نشه کې مست او دا سترګې د هغه زیاتې نشې د وجې نه مکمل سرې شوې وې خو چې کله ورته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم واغسته وایي دا سترګې نور هم سرې شوې او وی بلاس کې هغه ګیلاس او د شراب هغه یا بوتل وی هغه راواغسته او د کمونست د سر لري وشته وی چې کله را روان شو وی را روانې دیم تلیم بالکل نشو وی کله به یو خوا پریوتو کله به بل خوا پریوتو او د غصې نه د سترګې وی اسم سرې وي نشې سره نورم دومره سرې شوې تا به ویږي چې وینې ته نه را روانې شوې او د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې او وی چې کله کور ته راورسېده او خپل بستره کې سم لاسته نو بس وی د سترګو نه اوښکې روانې وې او سمې ژړل وی سمې ژړل او په ژړا کې وی چې ته وګوره دا خلک چې کوم دي دا دومره په ما باندې دغه شو زورور شو چې زما هغه کومه اخري سخاره چې ده اخیری سهاره دا ده زمونږ چې دا به د قیامت پر ورځ زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي او د هغه د وجې نه به مونږ جنت ته ځو ته وګوره دا ظالمان هغه اخیري چې کومه زمونږ اخیري بالکل امید دی او اخیري سهاره ده دا ظالمان هغه هم زمانه اخلي او هغه هم زمانه دغه کوي چې زما د هغې نه محرومه کي او په داسې هستې پسې زه خبرې وکړم چې د هغه تعریف چې کوم دی د دې ټولو کائناتو رب کړی دی په خپل کلام کې کړی دی هر ځای کې کړی دی کلام کې بار بار کړی دی دا دومره ظالمان دي
چې زما رب د چا تعریف کړی دی دی په ما پسې دغه پسې خبرې کول غواړي ټیک د زه په نشه کې یم نشه ما ډېره زیاته کړې ده خو دومره په نشه کې نه یم چې د هغه محبت زما په زړه کې نشته د یو شرابي په زړه کې دومره محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې سحر پاسې وی د هغه تکیا چې کومه وباله هغه ټول چې دی نو هغه د اوښکو لوندو ښه دومره هغه جړلي و د شپې نو دا زمون په زړونو کې مونږ نن سبا دعوی کوو چې زمون په زړه کې د محمد صلی الله علیه وسلم محبت دی عشق دی نو دا نن سبا چې کوم خیالم کړی دی امخکې ورځو کې طارق پټان صاحب یو ویډیو کړی وه په شاعرانو پسې نو هغه پکې چې کوم دا عشق مجازي د شاعران یو دا ګډې وډې شعرونه وي نو هغه پکې د هغې باندې رد کړی چې کوم صحیح شاعران دي ګوره حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه صحابي رسول دی هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدح کې به څنګه شعرونه وي داسې اشعار به وي تر اوسه پورې هغه د خلک ترې خوندونو چې بار بار یې اوري او وایي مزې به ترې نه اخلي نو هغه دا جدا کړي چې یاره ښه شاعران او بد شاعران نو دا ګورې د شاعرانو د ظاهري طور باندې اکثر پته نه لګي اوس اختر شیرانی صاحب ظاهري طور باندې خلکو وی شرابي دی دغه دی د بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینې خو دا د دې مسلې نه بعد چې کوم دی نو د علماو سوچ هم دغه په باره کې بدل شو چې یاره دا دومره مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو اکثر شعرا چې دی ګوره د خپل شاعري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې شروع کړي او دا هغه په محبت کې اشعار وای د عقیده شاعری چی ګوره دا عشق مجازي په باره کې ني او د بعض شاعرانو لکه متی الله تراب صاحب چې دا وفات شوی دی د شاعری چې کوم د معاشري عکاسی کوي بعض داسي چې د هغه خرابې په خپل شعرونو کې خلکو ته مخه تا کوي بعض داسي چې هغه دومره دقیق شاعری کوي چې هغه صرف د قران او د حدیث نه تاویږي را تاویږي د هغه شاعری د قران او د حدیث نه بار نوزي یا د هغه شاعری قرآن سره سمون خوري یا احادیث سره سمون خوري د هغې نه بار نوزي نو بعض اوقات ګوره د شاعرانو کې ظاهري یو شان ښکاري خو دننه هغه بل شاني